السلام علیکم. زه اولیا طرفی یم او دا د کار خبرې دي. په دې لړۍ کې پر ګونګو مسایلو غږېږو. هغه مسایل چې په اړه یې زموږ او ستاسې دریځ لږ څه ګډوډ وي، او زه به په دوه خپرونو کې تر خپله حده هڅه وکړمه چې انشاءالله دا ګونګ مسایل به تر خپله حده درته واضح کړم. زه غواړم د نن په خپرونه کې پر یوې داسې موضوع وغږېږو چې تقریباً ټول ورسره لاس او ګرېوان یو. کوښښونه کوو، خو بحران مو سم نه دی مهار کړی. مطلب مې د خوراکي رژیم موضوع ده. په دې خپرونه کې دیني او روغتیایي خبرې راغلي دي. نو د دې خپرونې تر ثبت وړاندې ما په دې اړه له یو عالم او یوه طبي ډاکټر سره دا موضوع شریکه کړې او اوس یې له تاسو سره شریکومه. عصري ټولنو د خوړو په تړاو انډول له لاسه ورکړی، او موږ د تاریخ په یوه داسې پړاو کې اوسېږو چې هیڅ مخینه نه لري. یعنې په دې معنی چې خواړه تر هر وخت زیات دي او زموږ او ستاسې فعالیت تر هر وخت کم دی. ان زموږ ماشومان اوس دونه خوړو ته لاسرسی لري چې کیدای شي فرعونانو به نه درلودی. نو دغه لږ خوځښت او ډېر خوراک له ډول ډول ناروغیو سره مخ کړي یو چې اوس موږ او تاسې لګیا یو او اسانه نسخې ورته لټوو. یوازې موږ نه یو، ټوله نړۍ په دې غم اخته ده. د دنیا 537 میلیونه خلک په ټایپ 2 شکر اخته دي چې له ډېر خوراک او لږ خوځښته پیدا کېږي، او 541 میلیونه د شکرې له ناروغۍ یو ګام لرې ولاړ دي، یعنې هر وخت ورلغښېدای شي. د دې دواړو ډلو شمېر تر 1 میلیارد انسانانو اوړي، او دا وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو ځینو خلکو له دې بدحالۍ چې دی اوس یې ځان ته یو کاروبار جوړ کړی. د ډنګروالي او د روغتیا لپاره اسانه او ارزانه نسخې وړاندې کوي، او د دغو نسخو ګرم بازار خواله رسنۍ دي لکه فیسبوک، ټیک ټاک او انسټاګرام. دا ویډیوګانې چې دوی جوړوي دا ډېرې ښایستې جوړې وي، او ډېری داسې شیان دوی توصیه کوي چې هغه په اصل کې زیانمن نه دي بلکې ګټمن دي، لکه لیمو، ریحان، زنجفیل او داسې نور. خو د دغو نسخو دعوې ډېرې غټې دي. مثلاً یوه ویډیو ادعا کوي که هره ورځ زنجفیل، اوږه او پیاز په اوبو کې وایشو او هغه اوبه وڅښو، له زکام، ټوخي، د وینې غوړ او هاضمې ستونزې به مو لرې کړي، او ان د سرطان په مخنیوي کې مرسته درسره کوي. کیدای شي حتی دغه اغېز هم تر یوه حده وي، اما دوی چې په څه ډول وړاندې کوي هغه داسې دی لکه د دا ټولو ستونزو حل لاره چې او کامل مخنیوی یې کېږي. او دا ډول نسخې دومره ډېرې دي چې د سړي څخه به لاره ورکه کړي، او رښتیا یې هم سرګرداني جوړه کړې ده. دې ته ورته د ډنګروالي لپاره خوراکي رژیمونه چې دي هغه هم همدومره ډېر دي. دا طبیعي نسخې به څه ناڅه ګټه لري، خو خبره دا ده چې اصلي ستونزه نه حلوي، او هغه ستونزه چې ده هغه ډېر خوراک او لږ خوځښت دی. هسې یې موږ ته د تښتې لاره جوړه کړې ده دا نسخو. خو فیسبوک او یوټیوب کې هغه بازار هم نه دی تړلی. د وزن د کمولو هم ګڼ شمېر رژیمونه شته چې خپروونکي یې پر عملي کولو غټې وعدې کوي. زه چې د شکرې او د اینې او وینې د غوړو ستونزه لرم، په خپله مې هم ډېر وختونه ما ډېر خوراکي رژیمونه چې دي او پرهیزونه ما تجربه کړي دي. په دې اړه ما یو عالم تجربې کړي. ځینې تجربې چې وې هغه پر مخ ناکامه شوې، او ځینې چې وې هغو یې لږ نتیجه ورکړې، خو په ټول کې زه ځینې راضي نه یم. ما نو دې موضوع چې دی ډېر فکر وکړ چې ولې دا ګټه نه کوي. تر یوه حده چې زه خپل ځان ته متوجه شوم هغه دا دی چې تر یوه حده زه خپله کمزوری یم، خو ډېری پرهیزونه اصلاً چې دي عملي نه وي. ډېری چې دی ډېر ځانګړي او فرمایشي وي چې زموږ او ستاسې په ټولنیز ژوند او کاري بوختیاوو کې اصلاً کېږي نه. البته ما په خپله هم د وزن کمولو دغسې یوه ویډیو جوړه کړې چې ډېرو خلکو کتلې، خو زه خپله ډاډه نه یم چې څونه خلکو ته بې ګټه رسولې. په هر حال ما خپل لټون او فکرولو ته ادامه ورکړه، او متوجه شوم چې ډېری پرهیزونه او نسخې چې دي هغه یو خاص جوړښت لري. فلاني خواړه باید پر مخ بند کړې، او پر ځای باید ځانګړي خواړه باید په ځانګړي ترکیب کې
په ځانګړي ډول پاخه سي، په ځانګړي اندازه په ځانګړي وخت کې وخوړل سي. دا ډول نسخو عملي کول چې دي په خپله یو ذهني فشار رامنځته کوي. نو زه بالاخره د دغو نسخو یو ډول مسلکي شوم او ډېر رژیمونه مې جدي نه نیول. خو یوه ورځ مې یوه پېښه واورېده چې زما پام یې ځان ته راواړوی او زموږ د هلمندیانو په اصطلاح راګیر یې کړمه. د کیسې نسبت د حضرت عمر رضی الله عنه وخت و او مفهوم یې داسې دی چې د امیرالمؤمنین په زمانه کې مدینې ته یو طبیب راغی، خو لږ وخت وروسته د بیرته تګ اوازه شوه. حضرت عمر رضی الله عنه طبیب راوغوښته او ویې پوښتل چې چا خو به په تکلیف کړی نه یې چې یو څه وخته مخکې رالې او اوس بیا بیرته روان یې. طبیب عرض وکړ چې یا چا ازار کړی نه یم، کار مې سم نه چلیږي او هغه ځکه چې ستاسې خلک ناروغه کېږي نه. وایي امیرالمؤمنین ورته وفرمایل چې رښتیا هم زموږ خلک لږ ناروغه کېږي او د دې دوه لاملونه دي. یو دا چې زموږ خلک خوراک لږ کوي او بل دا چې زموږ د خلکو ژوند ډېر ساده دی. ما چې فکر ووهی په دې ظاهر ساده مجلس او ساده خبرو کې یو ډېر غټ حکمت پروت و. ځکه کم خوراک او ساده ژوند په یوه وخت کې د انسان بدني او رواني دواړې ستونزې حلوي. یعنی کم خوراک بدن هوسا کوي او ساده ژوند بیا روح او روان هوسا کوي. رواني هوسايي په دې معنی چې سړی یو ډول بېغمه وي او د دنیا او د رواجونو دومره په کیسه کې نه او دا فکرونه نور نه ځوروي چې مثلا کور مې باید څنګه شي، موټر مې باید کم ماډل وي، پایڅې مې سمې دي که یا، او په اختر کې به مېلمانه زموږ د کور د پردو په اړه څه فکر کوي. د بېغمۍ موضوع چې ده زه نورو مخکینیو مطالعو ته متوجه کړم چې غربیان ډېر کله هغه وخت بدخوراکي کوي چې زړه تنګي سي، په دې هیله چې ګوندې خوراک یې لږ خوشحاله کړي. لکه موږ چې له دنیایي غمونو څخه په تېښته کله کله د پسه ښوروا ته پناه وړو او ویل کېږي چې کله د چا فکر سم نه وي بدن له خوړو څخه سمه ګټه هم نسي اخیستلی. د حضرت عمر رضی الله عنه د وخت کیسې بیا نورو حدیثونو ته هم متوجه کړم چې د لږ خوړلو طریقې یې راښودلې دي. نبي علیه صلات وسلام دا مشوره ډېره مشهوره ده چې مفهوم یې دی، یې فرمایي چې خپلې معدې پر درو برخو وویشئ، یو برخه یې د اوبو لپاره، یو برخه یې د خوړو لپاره او یو برخه یې د هوا لپاره خالي پرېږدئ چې وروسته ډوډۍ پړسېږي او که خالي ځای نو هغه ځای ډک شي خو معده پازابېږي نه. ځوان هلمندي ډاکټر عبدالرزاق بارک راته وویل چې دا مفهوم په جاپانیانو کې هم اوس شته چې معده پر درو برخو وویشئ او دې ترکیب ته یوه خاصه اصطلاح لري، هارا هیچیبو. ډاکټر صاحب بارک چې لینک یې راستولی د لینک په هغه عنوان کې داسې لیکلي دي چې هارا هیچیبو د دغه ساده اصطلاح په مرسته هم له خوړو خوند واخلئ او هم وزن کم کړئ. همدارنګه د اکونومیست معتبره مجله لیکي چې کم خوراک ځواني اوږدولی سي. په سفرونو کې زموږ مشرانو دا کار نور هم راته اسانه کړی. هغه به ویل اول اوبه وڅښه، دا معده ډکوي، لوږه ورسره کمیږي او په هاضمه کې کومک کوي او کله چې ډوډۍ خورئ تر مړتیا څو ګولې د مخه ولاړ سئ. کله چې دغه اندازه درته عادي سوه بیا لږ نوره هم کمه کړئ تر څو چې یوې درېیمې ته رسوئ. نو دغه طریقه ده چې ورو ورو یې راکمه کړئ. تر مړتیا د مخه ولاړېده چې دا په پیل کې یو ډول سخت دی، خو که سړی 15 دقیقې صبر وکړای سي وروسته په خپله مړېږي او د دې لږ خوراک وروسته د سړي طبیعت خورا ښه وي او سړی بیداره وي. بل شی چې په کم خوراک کې مرسته کولی سي هغه دا دی چې سړی میوه تر ډوډۍ مخکې وخوري، خصوصا خوږه میوه چې ده لکه خټکۍ او انګور او هندوانه. په دې وخت کې چې دی میوه هم ښه خوند کوي ځکه په یو وخت کې سړی هم وږی هم تږی او د معده چې دا لوږه او تږه یو ډول کابو کوي او ډېر خوند کوي. او بل چې دی هم پر معدې نه بوج کېږي ځکه معده خالي او د هغه وروسته چې ده کله چې ډوډۍ ته کښېنو هغه بدحاله لوږه چې ده هغه یې را کنټرول کړي. همدارنګه تر ډوډۍ د مخه لږ خواږه هم چې دي هغه هم د هغه تاثیر لري، هغه هم چې ده دغه د لوږې اوله بدحالي چې ده راکمولی سي. د شکرې متخصصه ډاکټره جیسي انچوسپي وایي چې
تر خوړلو وروسته لږ خواږه هغه بیا مرسته کوي چې سړی د مړتیا احساس وکړي او په وینه کې شکره تر ډېره په یوه حالت کې وساتي. نو تر خوړو وروسته هم چې دی لږ خواږه ښه دي. خو باید پام مې وي چې خواږه او مېوې خبرې چې موږ دلته کوو هغه باید په کمه اندازه وي. اول خو مثلا که بیخي ډېره وخورو تر ډوډۍ دمخه وروسته بیخي ډوډۍ خوړلی نه شو. او بل دا دی چې که د ډوډۍ وروسته یې ډېره وخورو دا چې دی بیرته شکره چې ده په بدن کې زیاتېږي. یعنې باید دا خواږه یې که میوه یې دا باید لږ وخورو چې ډک نس باندې خوراک وکړو. که مثلا که اوس کله کله موږ تاسې نه یي چې په ډک نس خوراک هم وکړو او وروسته چې دی 1 کیلو خواږه هم پسې وخورو. خو ساده ژوند چې دی د ساده خوړو په معنا هم دی. او دلته یو بل شی موږ سره کومک کوي. یو بل سنت راښیي چې نبي علیه السلام په یو وخت کې یو کتغ خوړی. او د حضرت عمر رضی الله عنه یو بلې کیسې دا سنت نور هم راته واضح کړی دی. مفهوم یې داسې دی چې د امیرالمؤمنین زوی ابن عمر رضی الله عنهما خپل پلار ته مېلمستیا کړې وه چې کله یې ډوډۍ ته کښېنستی حضرت عمر رضی الله عنه ډوډۍ ته وکتل او خپل زوی ته یې وویل چې دا څه شي دي؟ هغه عرض وکړی چې غوښه مو په غوړو کې درته پخ کړې ده. وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې دا خو 2 کتغه دي. او هغه دې ته اشاره وکړه چې نبي علیه السلام هېڅ وخت چې 2 کتغه هغه نه خوړل، په یو وخت کې یو کتغ خوړی. نو د ده په حساب حتی د حضرت عمر رضی الله عنه په حساب حتی دا غوښه او غوړي چې دا 2 کتغه دي، ځکه غوړي ځان ته کتغ دی او غوښه ځان ته کتغ دی. نو د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې دا خوراک چې دی چې ساده خوراک پر بدن باندې چې دی سپک تمامېږي. البته ویل کېږي چې حضرت عمر رضی الله عنه د حدیث شریف دغه حدیث شریف مفهوم دی چې هغه د دغه مېلمستیا څخه انکار وکړي. ځینې څېړنې ښیي چې سړی پر ساده خوړو ښه خوند هم اخیستلی سي. کله چې په خوله کې د بېلابېلو خوندونو مقابله کمه وي د خوند احساسول به صاف وي، ځکه نو پر ساده خوړو ښه خوند اخیستلی سو. کله کله پېښ سوي یاست پر یوې مېلمستیا باندې چې یو کتغ یو سړی ډېر ښه خوند پر واخلي. هغه دلیل دغه دی. د لږ خوراک د ګټو په اړه مشهور یوټیوبر ډاکټر اریک برګ وایي د مخ د دانو ستونزه چې ځوانان د میاشتې تر $300 پر لګوي اصلاً د روژې په مرسته سره ښه کېږي. یعنې روژې چې دي دغه د ځوانانو د مخ دانې په ورکولو کې ډېر کومک کوي. او هغه وایي چې بهترین علاج یې چې دی هغه روژې دي چې ځوانان روژې ونیسي. او موږ تاسې خو هسې هم الحمدلله موږ تاسې نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی چې دوشنبه او پنجشنبه هغه روژه نیول. نو هم چې دی زموږ تاسې روغتیا به ورسره دغه سي او هم به ثواب دی. خو البته موږ تاسې باید د ثواب په نیت ونیسو چې روغتیا یې هسې هم ضمني ګټه ده. او روژه چې ده روژه ځان ته یو موضوع ده چې روژه یو عالم مریضۍ دي او بې نظمۍ دي په بدن کې چې روژه هغه ورکولی سي. روژه بیخي ځان ته یو موضوع ده. خو دغومره اوس دلته ویلی سوی چې روژې نیسئ. اوس موږ تاسې حالت بیا داسې دی چې د خوراک په د لږ خوراک او ساده خوراک په اړه په حساب کې ووایو چې موږ تاسې دونه ګډوډ خواړه وخورو چې د خوند له غدو څخه بیخي لاره ورکه سي. په یو وخت کې هم سوپ راوړو، هم شوروا راوړو، هم وریجې وي، هم غوښې وي. کنې دا هر یو ځان ته یو کتغ دی چې لږ تر لږه 3 مېلمستیاوې زموږ تاسې په یوه مېلمستیا کې تېرېږي. په هغه صورت کې به زموږ تاسې بدنونه مو هوسایي، اسراف به مو هم نه وي کړی او د ناروغیو څه هم په امان وي. په څښاک کې مو له ډوډۍ سره اوبه هم ایښې وي، شلومې هم وي، مستې هم وي او ګازي نوشابې هم وي. او که روژه وي روح افزا شربت هم ورسره وي. یو ځایه موږ ته له ډوډۍ سره کربا او انرژي بیخي راوړې. نو دا خوندونه چې دي د دا ډوډۍ خوندونه یو خو هغه پر معدې باندې فشار راولي، نور دا خوندونه هم سره په ټکر کې دي. او ځینې وخت سړی وایي چې راته ایښي دي باید ویې خورمه، سړی پر ډوډۍ باندې سم خوند هم نشي اخیستلی. نو دا هم خوندونه په ټکر کې دي او هم چې دی پر معدې باندې فشار دی. همدارنګه له ډوډۍ وروسته بیا په یو وخت کې هم مالټې راځي، هم فرني راځي، هم چای، هم وچه میوه او خورما او چاکلیټ هم پکښې کېږي. نو موږ تاسې په دې باندې هم فکر کولی شو چې ترکیبونو باندې فکر وکړو چونکې د معمولا د ډوډۍ وروسته چې د میوې ضرورت نه وي. نو یوازې د خوند خبره هم نه ده. روحاني شخصیت او ډاکټر حدیدالله وایي چې په یو وخت کې بېلابېل خوراکونه پر معدې سخت فشار راولي، ځکه د هر ډول خوړو لپاره باید معده بېلابېل انزایمونه افراز کړي او دا یو من خوراک چې دی دا ټول هضمول غواړي. د څښاک په اړه
ډاکټر حدیدالله وایي چې تر ټولو ښه څښاک اوبه دی، ځکه په صنعتي او تجارتي نوشابو کې د خوند لپاره تر ډېره کیمیاوي خوندونه او رنګونه کارېږي چې مېوې بیخي پکښې وي نه کله کله. نو او بله خبره دا ده چې علما فرمایي چې زموږ ستاسې بدنونه د الله پاک امانت دی او موږ تاسې حق نه لرو چې دومره بېباکي ورسره وکړو. حضرت عمر رضی الله عنه د ډېر خوراک په اړه فرمایي د حدیث شریف مفهوم دی چې ډېر خوراک په ژوند کې ناروغي ده او د مرګ په وخت کې ناپاکي ده. نو دغه ده زما په اند د خوراکي رژیم تر ټولو ښه نسخه چې په عموم کې کوښښ وکړو چې خوراک ساده کړو، خوراک کم کړو او ورو ورو د ژوند پر ساده کولو فکر وکړو. نو باید زه غاړې خلاصې کړم چې زه د تغذیې متخصص نه یم او یوازې خپلې کامیابه تجربې او مطالعې درسره شریکوم. نو که تاسې خاص ورزشونه کوئ یا خاص ناروغي لرئ نو لطفاً د ډاکټر د اړوند متخصص په مشوره باندې مخته ولاړ شئ. خو راځئ تر مخشه مخکې به د موضوع لنډیز جواب بیا ووایو. راځئ لږ خوراک او ساده ژوند خپله فلسفه وګرځوو. په یوه وخت کې به یو کته وخورو. معده به پر درو برخو وویشو چې یوه برخه به ډوډۍ مړه کړو، یوه په اوبو ته پرېږدو او یوه هوا ته. تر خوراک دمخه به یو 2 ګیلاسه اوبه وڅښو. که اړتیا وه په منځ کې هم څښلی شو، خو ویل کېږي چې د ډوډۍ وروسته چې دی د هغه څښل نه دي صحیح او لږ انتظار وکړو او وروسته یې بیا وڅښو او کوښښ وکړو چای هم لږ وځنډوو. که میوه وي ښه دی چې تر ډوډۍ دمخه یې نوشیجان کړو. لږ خوږه تر ډوډۍ مخکې او لږ وروسته ښه ده. ډاکټر جیسي انچوسپي وایي چې د 2 ډوډیو ترمنځ بیا خوږه ونه خورو، ځکه چې څاښت یا ماپښین چې دی دغه وخت هغه چې دی سړی برعکس هغه خوږه سړی وږی کوي. مهم ټکی دا دی چې دا رژیم سړی یودم نشي عملي کولی او وخت غواړي. دا ډېره مهمه ده دا خبره. په پیل کې به ډېرې ناکامۍ ګالو، خو ورو ورو به زموږ تېروتنې کمې سي او موږ به ورسره عادت شو. توجه یې تر ټولو مهمه ده چې خپل لوږې او خوراک ته مو پام وي او دا چې دې چارې ته ادامه ورکړو الله به وروسته دغه ویرونکی پرهیز راته عادي کړي. خو هغه شی چې روغتیا ته ډېره لیونۍ ګټه لري هغه فزیکي حرکت دی چې یو شی وکړو وخوځېږو. صحیح ده؟ موږ تاسې الله پاک کار او خوځښت جوړ کړي یو. ناسته مو ناروغه کوي نو کوښښ وکړو د امکان تر حده ځانونه فعال وساتو. ډېر شیان دي چې په دې فعالیت کې راځي: نفل، ورزش، د مځکې کار، ګرځېدل، د کور کار، دا ټوله چې د ګټه لري. پاتې شوه د میلمه خبره. که میلمه ډېر در باندې ګران وي او باید ډېر شیان ورته تیار کړي، بیا ښه طریقه دا ده چې خواړه یو ځل سترخانه ته رانه وړو بلکې ویې غځو سره. مثلا کولی شو د میلمه له راتګ سره اول وچه میوه له چای سره ورته راوړو، بیا تر ډوډۍ سادګۍ مخکې تازه میوه ورکړو. کله چې د ډوډۍ وخت رانږدې شو اول سوپ راوړو، بیا 15 دقیقې وروسته غټه ډوډۍ تیاره کړو. تر ډوډۍ وروسته میلمه پرېږدو چې لږ نفس واخلي. ګړۍ وروسته بیا ساده چای له لږ خوږو سره ورته وړاندې کړو. له ډوډۍ وروسته وچې میوې ته بیا اړتیا نشته ځکه میلمه موړي او 1 ساعت وروسته یې بیا تازه میوه ورکړو. نو د دغې ګونګې موضوع په اړه زما د نن وضاحت همدومره و. الله دې وکړي چې زما نیمګړتیاوې راوبخښئ او تاسو ته دې الله روغ او خوشحاله صحت درکړي او الله دې وکړي چې دې خپرونې ګټه در رسېدلې وي. که مو دا خپرونه خوښه سوې وي نو هېر مو نشي چې لایک او شریکه یې کړئ. همدارنګه زما پر چینل د ګونګو مسایلو نورې ګټورې خپرونې هم اورېدلی شئ. که چینل سبسکرایب او زنګولۍ فعاله کړئ د نورو خپرونو په راتلو سره به تاسو ته پیغام درسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.